Salamone Nichile, ile da چې جوړ به وي راځو اتلسم درس ته segnale di obbligo. Segnale di obbligo یعنې جبري علامې. په دا کې موږ تاسې تشریح کوو direzione obbligatoria، هغه سمتونه چې موږ ته امر پرې کېږي چې یعنې جبري سمتونه دلته چې ټکي په ټکي معنا کوي هغه مفهوم ښه نه یې رایه کېږي، خو په هر صورت موږ تاسو به کوشش کوو چې عموم کې هر څه مفهوم چې باید نه واخلو همغه باندې زیات وغږېږو او یو څه ترېنه راواخلو. نو زوالته اوبلیګاتوریا هغه چرت چې مطلب ته تاوېدل، زوالته یعنې تاوېدل یا ګرځېدل، اوبلیګاتور یعنې کله چې تا ته وایي چې مطلب ښي لاس ته تاو شه، یعنې دا سینیال ته ته یې چې ښي لاس ته تاول شه، نو دغه زوالته اوبلیګاتوریا destra یې. او direzione consentite، direzione consentite لکه دغه سیګنال چې دلته ښي لاس ته هم هغه شی ده، چپ لاس ته هم هغه شی ده، ته پوره اختیار لري چې دغه یو انتخاب کړي، مطلب کومې خوا دې چې زړه و همغې خوا ته لاړ شي، چپې خوا ته یا ښۍ خوا ته، خو مخامخ نه شي تللی. سینیال دی الت، سینیال دی الت چې دی هغه لکه ده الت پولیسي، هغه د پولیس سټیشنونو سره نږدې ساحو کې او چېرته چې دوی چیک پوینټ اچوي هلته هم ځانو سره لګوي. او دوګانه د دوو مملکتونو سرحدونو کې چېرته چې د سودا یا د خلکو چیک کېږي. او الستاسیون هغه ساحه ده کومو ته چې هغه نږدې ساحه د اوتوسترادې، یعنې چې کله تاسو موټروی ته داخلیږئ هغه کوم ځای کې چې روپۍ یا کاغذ درکوي هغه الستاسیون یې روپۍ چې تاسو ورکوئ یا هغه ځای کې چې داخلیږئ اول کاغذ رااخلئ بیا چې چېرته خارجېږئ روپۍ پرې ورکوئ دغو ته الستاسیون یې، هم اولنی چې کوم ځای کې کاغذ درکوي او اخرنی چې کوم ځای کې له اوتوستراد یا موټروی نه خارجېږئ هلته چې هغه کوم کیلومترو ته په کتو چې تاسو څومره کیلومتره د سړک باندې راغلي هغه حساب به ورکوئ، یعنې هم دغه اولنی هم اخرنی هغه ته استاسیون یې. دغه د الت یو درې سینیالې وه. obbligo di gomme da neve، یعنې هغه چې کله تاسو ته امر کېږي چې باید وي د ژمي لپاره مشخص ټایرونه وتړو یا د ژمي لپاره وي. په پښتنو سیمو کې یا په افغانستان یا په لره پښتونخوا کې نه پوهېږم چې څوک د ژمي یا د اوړي ټایرونه وپېژني، خو دلته په اروپا کې یا په نوره نړۍ کې د ژمي لپاره مشخص ټایرونه وي او د اوړي لپاره مشخص. نو obbligo di gomme da neve یعنې هغه ټایرونه چې د ژمي یا د واورې لپاره مشخص شوي وي هغه به اچوئ. او limiti minimi di velocità، هغه سرعت چې تاسو مجبور یئ چې د 10 کیلومترو نه کم نه کم باید 10 کیلومتره پر ساعت وي، که پورته وه خو ښه ده او که دا نه کم باید نه وي. percorsi pedonali هغه څه چې لکه د پیاده رو ځایونه وي percorsi pedonali، او چې کله percorsi pedonali هغه د پیاده رو کورسې ختمي یا وړوکی سړک یې پسې وښیه چې کله ختم شي ساحه نو بیا دغه سیګنال پکې راځي، یعنې دغه ساحه یې ختمه شوه. نو ciclabile fine piste ciclabile، کله چې د سایکلو لپاره په سایکلو باندې خلک تګ راتګ کوي د هغو لپاره پسته چیکلابل دا خاص د هغوی لپاره یوه کورسي یا د سړک ځانګړی شوی وي، د هغو د شروع کېدو په وخت کې دغه هغه راځي چې کله شروع کېږي هغه ساحه یا هغه سړک
او چې کله ختم شي دغه fine della pista ciclabile. Pista ciclabile continua alla marciapiede. دا بیا هغه سینیال دی چې د هغه سره د پیستا چیکلابل یعنې هغه وړوکی سړک چې هغه سایکل پرې ځي په څنګ کې د پیاده رو لپاره وړوکی سړک یا وړوکی ساحه وي چې خلک پیاده رو پکې ګرځي. percorsi pedonali ciclabili دا خو هغه ده چې مطلب دوی کرسي دي، یعنی یو د سایکل لپاره ده یو د پیاده رو لپاره. او دغه چې ده یوه کرسي ده یا یو سړک ده، نو هم خلک پرې ځي هم سایکل پرې ځي. دغه ته بیا یې percorso pedonale ciclabile او fine di pista ciclabile کله چې دغه ساحه ختمیږي دغه سیګنل پرې راځي، او کله چې دغه ساحه ختمیږي د سور خط پرې کش شوي. دا خو پاس دغه چې چېرته د کوم ځای کې موږ ته وایي چې دغه شیان پکې تشریح کېږي، ځکه مې دغه لاندې سایکلو ځایو ته پسې راکوشوم. نو اوس یې د پاس هغه نه شروع کوو چې دغه د څه شي معنا ورکړي. دا direzione obbligatoria diritto ده چې درته وایي چې ته مخامخ باید لاړ شي. دغه چې دي direzione obbligatoria sinistra ده، یعنې د چپ لاس ته د تګ هغه درته کوي امر. direzione obbligatoria destra chi lo sta preavviso di direzione obbligatoria destra. دا کېدلی شي مخکې ته یو سیګنال ډېر کړي چې مطلب خي لاس ته بیا تاو شي. او دا preavviso di direzione obbligatoria sinistra چپې خواته تاوېدل. لږ به سرسري تشریح کړو، نور داسې زیات تشریح ته ضرورت نه لري. یعنې دا هغه سیګنل دی چې د دوی په مطابق به چې څنګه دوی غواړي هغه مطابق به ته مطلب عمل کوي. څنګه درته وایي چې ښي لاس ته لاړ شه ښي لاس ته به ځې، چې ته وایي چې چپ لاس ته لاړ شه چپ لاس ته به ځې. او دغه چې دي direzione consentiti destra sinistra دا کولی شي چې هم ښي لاس ته لاړ شه هم چپ لاس ته، یعنې دا تا خپله مرضي ده. او دلته direzione consentita diritto e destra دا سیګنل چې کله تاسو ته راشي تاسو کولی شئ چې مخامخ لاړ شئ او چپ ښي لاس ته وګرځئ، یعنې چپ لاس ته ګرځېدو ممنوعات یعنې نشته. دلته چې دغه سیګنل دغه کې بیا direzione consentita diritto e sinistra دلته کولی شئ چې مخامخ لاړ شئ او چپې خواته هم وګرځئ. دغه ته بیا passaggio وایي passaggio obbligatorio a sinistra. دغه ځایو کې لګېدلې وي چېرته چې یوه کرسي جوړي یا سړک را تنګ شوی وي یا پلونه وي پل هغه تنګ وي، نو هغه پاساج وي دلته، یعنې دا درته وایي چې د دغه هغه اوستاکولو چپ لاس ته تېر شه. او passaggio obbligatorio a destra دغو نومونه باید زده شي ځکه د پاساجو په نامه دي او دا direzione دي. داسې نه وي چې د دغو او د دغو ترمنځ فرق ونه کړی شوی، نو بیا په هغه کویز یا سوالونو کې سوالونه درنه غلطېږي. دا passaggio consentiti دي، یعنې هم چپ لاس ته تللی شي هم ښي لاس ته ترېنه تېرېدلی شي. یو تلل دي یو تېرېدل دي، دا د تېرېدلو معنا ورکوي. نو لکه اوس پل یا یو سړک یوه کرسي جوړي، مطلب دغه شیان ورته لګېدلي وي چې تاسو باید هغه کومې خواته ترېنه لاړ شئ. یعنې passaggio دې ته وایي چې هغه پله سره چې د ټکر لامل نه شي، یا هغه کرسي چې په جوړېدو ده د قایلي وي چې چپ لاس ته ترېنه تېر شئ چپ لاس ته بیا ترېنه تېرېږئ، که وایي چې ښي لاس ته ترېنه تېر شئ ښي لاس ته بیا ترېنه تېرېږئ. روتاتوریا چوک ته وایي کوم چېرته چې زیات موټر په یوه هغه کې چوک کې راتاوېږي. او لیمیټي مینیمي د ویلیچیتا دا ما مخکې هم تشریح کړه ځکه پاس هغه کې راغلې وه. دا کې باید کم را کم 10 کیلومتره پر ساعت خپل سرعت وساتي. او کله چې دا له مخ ختمیږي نو دغه یا دا ساحه یا دا سړک چې تاسو ته یې امر کړو چې 10 نه
ښکته به نه پکې ځئ چې دا علامه پرې راغله بیا کولی شئ 60 لوړ شئ 25 لوړ شئ خو که چېرته دا وه دغه کې باید 10 نه پورته لوړ شئ ښکته لوړ نه شئ. خب la tiene per nevi obbligatorie کله چې د ژمنۍ میاشتې یا واوره شوې وي دلته تاسو ته د زنجیرو یا د چاینو تړلو امر کېږي. خو د percorso pedonale دا خو مو مخکې تشریح کړه. اول هغه کې لږ څه مخکې ځکه چې اوس بیا تشریح کوو بیا ځای هسې زیات وخت نیسي هماغه تکراري راځي خبره. راځو څه پکې پاتې وه ده. Percorso riservato a quadrupedi da Soma o da Sella. دغه هغه دی چې د وسانو یا د څلور پښو حیواناتو لپاره ځانګړي شوي وي نو اکثر د اسانو لپاره ځانګړي شوي او کله چې هغه ساحه ختمیږي هغه د هغوی لپاره کوم سرک ختم شي نو بیا دغه علامه پرې راځي او دغه خو مو د یو شیبه مخکې تشریح کړه. انشاءالله داسې خاص څه زیات پکې نشته نو د نور پنل انټګراتیو به بیا وروسته تشریح کوو په بله ویډیو کې. نو هیله ده چې په دې باندې مو یمي تاسې ټولو سرونه سره خلاص شوي وي. تر بلې ویډیو ښه وختونه ښې چارې. مننه.